ملګرو تاسو ته چې دا کوم تصویر ښکاري دا یو پایلټ دی. دې پایلټ زموږ پښتنو دپاره یو ښه میسج یو ښه پیغام ورکړی دی. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان یم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې وئ. ملګرو دا کوم تصویر چې تاسو له په سیټ کې ښکاري دا یو پایلټ دی. دې پایلټ زموږ پښتنو لپاره یو ښه میسج یو ښه پیغام ورکړی. زه د ویډیو طرف ته ویډیو را سره مکمل وګورئ او ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ملګرو بس د ده په فلایټ کې یوه لویه هستي ناسته وه. هغه هستي څوک وه؟ هغه استاد و. هغه د دې پایلټ استاد هم و، خو دې پایلټ ته دا پته نه وه چې دا زما استاد دی. چې وروسته د پایلټ په کیمرو کې وکتل چې وروسته دې پایلټ په دې کیمرو کې وکتل نو ویې کتل چې ما سره خو نن زما په فلایټ کې زما استاد ناست دی. د جاز چې کوم عملې والا کسانو هغوی راوغوښتل او ورته وویل چې دا سړی زما استاد دی، د ده ډېر قدر او عزت وکړئ. د جاز چې کوم عملې والا جینۍ وې هغه راغلی د ده استاد لی هارونه هم ور واچول او د هغې ډېر قدر عزت وکړو. دې پایلټ چې جاز کې ورسره کوم کسان ناست وو هغوی ته یو اعلان وکړو او ورته ویې ویل چې دا تاسو ته چې دا کوم کس ښکاري دا زما استاد دی. زه چې نن په دې مقام باندې یم دا زما په شا باندې د دې سړي لاس دی او زه نن ډېر خوشحاله یم چې چا زه دې مقام ته را رسولی یم هغه زما سره زما په دې فلایټ کې ناست دی. نو دې کې زموږ دپاره څه پیغام و څه میسج و؟ ملګرو زموږ دپاره پکې دا پیغام و چې مهرباني وکړئ د خپل استاد قدر کوئ. که تاسو سوچ کړی وي چې یو سټوډنټ لسم کلاس نه فارغ شي چې 3-4 میاشتې پس خپل استاد وویني نو څومره ښه ورباندې لګي. داسې نه چې صرف هغه ستاسو د سکول استاد وي. داسې ډېر کارونه نور هم شته، درزیتوب شو، مصریتوب شو، داسې نور کارونه هم شته هغې کې هم د خلکو استاد وي. نو مهرباني وکړئ چې د خپل استاد قدر کوئ. ملګرو چې کوم یو کس هم ځان کامیابول غواړي د خپل استاد قدر وکړئ. تاسو چې چېرته هم کامیاب کس ګورئ د هغه په شا باندې د خپل استاد لاس وي، یعنې استاد ورسره محنت خواري کړې وي او دې مقام ته رارسېدلی وي. او ملګرو دا هم د استاد ډېر قدر او احترام کړی وي نو ځکه دې مقام ته رارسېدلی وي. دا ویډیو درسره لازمي شیر کړئ چې هغه کسان ته ورسېږي چې کوم کسان د خپل استاد قدر نه کوي. ډېره مننه چې هر چېرته هم یې الله خوشحاله او آباد لره. نو راکړئ مال اجازت پرې الله امان.